د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمندو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې خوښ خوشحاله آباد او بریالي به اوسیږئ. نو بیا هم ځانګړې خپرونه کلی ولس خپرونه ده. نو راغلو قندوز ولایت ته او په قندوز ولایت کې هغه سیمه چې ډیره زیاته مشهوره ده چون موږ له دشت ابدان نه لږ تیر شو دشت ارچي خواته روان یو. نو دا سیمه هم ډیره زیاته مشهوره سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده. تاسو د دشت ارچي نوم به اورېدلی وي. د دشت ارچي هغه غونډۍ هغه ښکلاګانې چې د پسرلي په موسم کې ډیرې شنې وي، اوس که وګورئ خړې ښکاري. نو ډیری هغو هیوادوالو ته به سعودي عربستان، دوبۍ، قطر، کویت دا ځایونه ور یادېږي ځکه چې هغه هم همدغسې تپې لري، همدغسې ریګونه لري. خو دا ځای بیا ریګ نه لري، ماټه خاوره لري، کلکه خاوره لري، خو ډېر ښایسته او ښکلی ځای ده. د کمرې په برخه کې حبیب مسافر را سره ده، هغه ته هم ښه راغلاست وایم او خدای دې وکړي چې تاسو هم دغه خپرونه وګورئ، موږ سره پاتې شئ، تر پایه را سره اوسېږئ. ځو دشت ارچي ته. په دشت ارچي کې به د کلیوالو سره خبرې کوو، د هغوی سره به لیده کاته لرو او د دې تر څنګ د دشت ارچي ښکلاګانې به هم درته تاسو ته ښیو. نو تاسو هم را سره پاتې شئ. نو مسافر صاحب دغه ښکلاګانې د دشت ارچي، دغه د دشت ارچي ښکلی او البته مزهدار خوندور سړک چې جوړ شوی دغه هم ورته وښیه. نو مننه کوو دوستانو. بله خبره دا چې شاهین حاجي ناست ده او بل ډېر لوړ ځي ته راختلي یو، ډېر یعنې دلته چې راختو مسافر صاحب راته وایي چې دلته راختل نه کېږي. ما ورته ویل زه توکل په خدای وایي دا ټوډي ګاډه نه شي ختلی. نو ډېر لوړ راختلي مسافر صاحب داسې لاندې ځای نه دوستانو ته وښي لیدونکو ته چې وایي چې والله رښتیا هم راختلي یو. او د دې تر څنګه ځان سره مو وطني قیماق یا د شیدو د سر پیروی هغه یو سندره کې هم ده او شین چای، وطني ډوډۍ. بس مسافر صاحب سره خو دغه یو شی ورسره همیشه بس که جب کې پیسې نه وي ورسره خدای د ځان سره قالین او دغه بالښتونه حتما او ترموزونه ځان سره ګرځي. نو راغلو دا هم لیدونکو ته وښیو مسافر صاحب شاهین حاجي ناست ده او انشاءالله تعالی چې دلته به د خیر سره چای څکو. دغه قیماق چې ده دا ډېر ښه ده که نه؟ دا بیخي تازه ده. وطن کې نو دا شیان پیدا کېږي ها شاهینه؟ او دا بس شین چای او دا غونډۍ او بس نه نیکو ویډیوونه بس دوا راځي چېرته ځي بس مکمله دواخانه ځان سره باري. لارې دی خوشحاله هغه ترموزونه مې چې یاد کړه، قالونه مې چې یاده کړه او بس دا موږ یو. بس دا دشته ده، غرونه دي، دشت ارچي ته به ځو. تاسو هم راسره پاتې موږ چای څکو، چای مو چې وڅښي کله چای نه وروسته د خیره سره بس بیا به حرکت وي او دا غرونه به وي. مسافر صاحب لږ نور دې هم پورته وخېځو خېځې که نه؟ نه بس ته توبه مې ده یاره ډېر راخېځو. بس لیدونکو راسره پاتې شئ، ښکلې او په زړه پورې خپرونه وګورئ، له قندوز څخه خوند واخلئ. هغه مسافرونه چې د افغانستان څخه بهر دي نو هغوی به دغې سیمې ته لیدو ته ډېر زیات خوشحاله وي. بیا په خاصه توګه قندوزیان وروڼه چې دلته په قندوز کې ژوند کوي، قندوز کې اوسېدلي او بیا د دشت ارچي سیمې اوسېدونکي دي نو هغوی به دغه سیمه لیدلي وي، پخواني یادونه به یې تازه شي. هغه چې مسافر دي هغوی به بیا نو ډېر زیات په دې خوشحاله شي ولا قندوز به د نږدې نه ولید البته په تصویر کې. نو تاسو هم ډېر زیاته مننه کوم چې د خپرونې مینهوال یاست. تاسو کولی شئ همدغه خپرونه په ژوندون ټي وي افیشل په یوټیوب باندې هم وڅارئ، ویې ګورئ، زموږ ملتیا وکړئ، موږ سره پاتې. ډېرو درنو لیدونکو دا نو بس بیا دشت ارچي ته چې ځې نو دا د دشت ارچي سړک ده. نو تر ډېر ځایونو پورې دا سړک چې دا پوخ ده، بیا داسې یو ځای پورې چې ځې
بیا نو خامه کېږي خو ډېر په معیار برابر پوخ سړک یا قیر سړک ده. نو دلته بیا غونډۍ ډېرې دي لکه څنګه چې په پیل کې ما درته یادونه وکړله. نو کندوز ولایت یو د هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر ښایسته ده. د کندوز خټکۍ نوم به تاسو اورېدلی وي چې نوم لري، خواږه خټکي لري. د زراعت په برخه کې کندوز ډېر پرمختللی ولایت ده او د دې ترڅنګ د تاجکستان هیواد سره سرحدي پوله لرو، شیرخان بندر، او د دې ترڅنګ همداسې نورې سیمې هم د کندوز ښکلي دي، ښایسته اوبه لري، ښکلي اوبه لري. او بل یوه خبره بله چې ډېره زیاته مشهوره سیمه یې دشت ابدان، امام صاحب، دا سیمې ډېرې زیاتې مشهوره دي. نو تاسو دې الله خوشحاله لري، ژوندي اوسېږئ. شاهین وایي چې خان آباد هم ډېر مشهوره ده، علي آباد، دشتیارچي، همدارنګه د کندوز ډېرې ولسوالۍ مشهورې دي. نو تاسو دې الله راته وساتي. نو تاسو البته خیر به نه وایي چې یوازې غونډۍ را باندې ګورئ، خو دغه غونډۍ هم یو ځانګړی خوند لري چې ګورې نو ذهني سکون درته پیدا کېږي، میلاویږي. نو ورځو دشتیارچي ته چې ورسېدو نورې خبرې به هلته کوو، که چې لږ نیم یو تصویر مو په لاره درته اخیسته دا هم راسره ګورئ، ملتیا مو وکړئ. که ډېرو درنو لیدونکو لکه څنګه مې چې مخکې یادونه کړې وه دشتیارچي ته روان یو، نو بیا تقریبا د شیرخان بندر هغه کوم سړک چې شیرخان بندر ته تللی لکه چې راتېرېږي دشتیارچي خوا ته تقریبا چې یو 15 کیلومتره به سړک پوخ وي. بیا نو هغې نه چې راځي دې خو دغه سړک چې ده دا نو خامه سړک ده یا پوخ شوی نه ده، نو خاورین سړک ده، بس یو شګه پرې اچولې ده. نو البته په تېر حکومت کې هم ورته چا توجه نه ده کړې او تقریبا 2 کاله د اسلامي امارات چې په دې حکومت کې هم تر اوسه پورې خاص توجه چا دې ولسوالۍ ته نه ده کړې. دشتیارچي یو د کندوز د کلیدي ولسوالۍ څخه ډېره مشهوره ولسوالۍ ده. نو دلته ډېری خلک په زراعت باندې مشغول او مصروف دي. نو دا چې دا سړک یو د هغو امکاناتو څخه ده چې د دې څخه موږ خلک استفاده کوي، عام خلک استفاده ترې کوي. نو خلک ورته ضرورت لري. دا یو د مهمو ضرورتونو څخه بلل کېږي. سړک، برق، سړک، اوبه، دغه درې شیې چې دي دا د ولسونو هغه اصلي ضرورتونه دي. نور ضرورتونه هم شته چې مثلا هغه زراعت او همداسې نور شیان دي، خو دغه چې ده لکه سړک و برق و اوبه دا نو بیا ډېر زیات مهمه دي. نو هیلهمند یم چې طالب چارواکي دې ته هم توجه وکړي او دغه سړک جوړ کړي او دغه سړک پوخ شي. نو مخته ځو، تاسو هم راسره پاتې شئ. ښه قدرمنو لیدونکو، موږ خو راورسېدو البته دشتیارچي ته. نو دا د دشتیارچي سیمه ده او دا سړک بیا نو ولسوالۍ ده. دلته خپله ما مخکې یادونه وکړه چې په دشتیارچي کې زراعتي ځمکې ډېرې زیاتې دي او په خاصه توګه د غنمو کرکیله ډېرې زیاته کېږي، مۍ ډېرې زیاتې کېږي او همدارنګه جوار، اوربشې، دا شیونه ډېر زیات کېږي. خو یوازینۍ ستونزه چې ده هغه د سړک ستونزه ده. پنبه هم ډېره زیاته کېږي، رښتیا هم هغه یوازینۍ ستونزه چې ډېره غټه ستونزه ده هغه د برق نشتون خاص هم نشته. خو دغه سړک چې ده دا سړک خامه سړک ده او بل خلک دغه کورونه د دې خاورو وتلو څخه ډېر زیات په تکلیف کې دي. نو نوره دغه خپله دشتیارچي ولسوالۍ چې ده یوه د سرسبز او شنو ولسوالۍ څخه ده، ځکه زراعتي ځمکې پکې ډېرې زیاتې دي، زراعت پکې خلک ډېر کوي. نو دې ترڅنګ چې خلک په زراعت باندې مصروفه دي، داسې خاص میوه نه لري. که لري انګور به ولري، هغه هم ډېر کم. خو دلته کلیوالو سره به خبرې کوو، کلیوالو په دې اړه باندې مکمل معلومات راکوي. نو دغه کومه ویډیو چې موږ تاسو ته نشروو دغه سړک سیده تللی دی دشتیارچي ولسوالۍ ته. نو موږ خپله اوس په دشتیارچي کې خو ولسوالۍ طرف ته روان یو، لږ ځینې بیا ځو سلیمان خیلو کلي ته، هلته به کلیوالو سره خبرې کوو. دلته بیا کلي ډېر زیات دي، لکه مثلا د قومونو په نومونو باندې کلي دي، لکه مثلا دولتزو کلی، سلیمان خیلو کلی، باجویانو کلی، خو داسې کلي بیا ډېر زیات دي. نو تاسو هم ملتیا راسره وکړئ، خپرونه وګورئ او د دشتیارچي ښکلې ولسوالۍ وګورئ، د خواږو خلکو خبرې به واورئ. ستاسو ملتیا هم غواړم، ډېر زیاته مننه.
لیدونکو نو دا هم یو د دشترشي ولسوالۍ البته د څو کلو بازار ده نو دا هغه وړوکی چوک د فتانو چوک د فتانو چوک دا د فتانو چوک ده او دا سیمه نو بس بیا دلته دغه کلي یعنې د جام په نامه باندې حسابېږي جام ورته وایي دا جامونه ډېر دي یعنې د هر سړي د هر چا جام معلوم دی او مشر یي نو بس بیا په همغه کې په همغه دغه کلی د همغه په نوم باندې مشهوره وي نو موږ هم ورځو وړاندې څه مشران دي هلته ورځو نو په لار کې به پوښتنه کوله چې دا کومه سیمه ده موږ کومې سیمې ته ځو لکه د یو چا ادرس راکړی هغې سیمې ته روان وو ډېرې سیمې زه هم نه پېژنم خو بیا مخکې بله ویډیو مې درته واخیسته یادونه مې وکړه چې دا هم د فتانو چوک ده نو اوس به نور معلومات د کوم ځای بازار ده دفتانو ښه دفتانو بس دغه حاجي صاحب مکمل معلومات راکړي خو انشاءالله ژوند زندګي څنګه روانه ده خپله د کوم ځای ښه ارچي کې د کوم ځای ارچي خو دا ټوله ارچي ده ښه دلته دغه خلک چې د دې سیمې زه ګورم که نه ډېری خلک ناقلي دي د نورو ولایتونو دلته راغلي ځایونه یې جوړ کړي دي خپله اصل کې د کوم ولایت دی ښه نو دلته بیا کونړیان لږ دي که ډېر کونړ دی ولې پرېښایي ښه کونړ دې نه یادېږي ښه یوه تذکره لرې که دوه د پندوزه کې د کونړ ښه دلته مې چې ولیده ډېر ښایسته ځای دی جوړ کړی بیخي هغه وطني سیستم ده لکه مثلا کابل کې خو هغه سیستم ډېر عصري که نه نو دلته بیا ډېر ښه نورماله سیستم وګورې دغه ځای وګورې نو هوټل دی جوړ کړی څنګه دلته هوټل چلېږي دا خو ډېر وړوکی بازار ده که خلک خوراکونه کوي ښه څومره وخت کېږي چې ته خپله هوټل لرې اشپزي کوې پاکستان کې दुकानदारी में कवर अध्ययन करने वाला शुरू करा اوس څنګه د ګټه چې کېږي که نه فامیل کې بیا څو نفره یې 9 نفره خوراکه لري بیا روزانه څو روپۍ ګټه کېږي دلته بیا داسې وخت راځي چې کله پاتې کېږي ګټه کاکا دلته د کوم ځای خلک ډېر راځي چې دا خوراک یې د خپلې د بازار خلک کاکا د بل ځینې نه راځي سترګې هم پکې منطقي خلک دلته بیا ستاسو په دې سیمه کې د څه شي کمای لرئ مثلا کلینیک مکتب لکه سړکونه خو چې ګورې خام دي او د دې تر څنګ برق پاس هم نشته کابل کې نشته دلته به کوم